اوس په لارې را روان ولم یو سپین ږیري و چې یوه سپین سرې ورسره وله لاس یې راکړی چې کوم ځای پورې دوی تللو د هغه ځای پورې مې ورسولو نو چې شبه کېدلو څومره دعاوې یې کړې دي زه هم بس هغه دعاوې زما بس دی او د الله تعالی د دا اوسه شکر ادا کوم چې ماته د ثواب ګټلو موقع راکړه او د دوی سمې دعاوې ټولې کړې همیشه چې په لارې ځئ داسې سپین ږیري سپین سرې کار څوک یې چې لاس درکړي هغو ته موټر دروئ کوم ځای پورې ځئ د هغه ځای پورې رسوئ دا یو ډېر غټ د ثواب کار دی تاسو ټول ته معلومه ده اوس دور کې کرایې زیاتې سولې خلک یې وس نه لري او لاس هم اکثره خلک هغه خلک یو موټر ته ورکوي چې خواران په کور کې یا سواري نه لري یا د کرایې وس نه لري نو په لارې چې داسې خلک در میلاو شي خامخا هغو ته موټر دروئ د دې ډېر ثوابونه هم دي او د دې دعاوې ډایرکټ پر انسان باندې لګېږي یو کال مخکې زه کراچي له تللم ټیکټ مې کړی ولو زما ورور ملک شفقت الله له ورتللم نو د هغه څه مخکې زه ولاړم یو بل کلي له ولاړم کار مې ولو واپسې باندې چې را روان ولم واره مې سپین ږیري ته سپین ږیري لاس راکړي واره مې هغه د یوزګي پورې ورسوي بیا یو دوه کوچنیانو هغه مې ورسولو نو د بټیزۍ د پمپ سره درته یو سپین سرې ښه ده او دوه لیونیان زامنان ورسره ولو هغو لاس راکړي نو هغه مې د یوزګي پورې ورسولو څه کوې کښېنه دلته شام پراته دي دالته کښېنه نو هغه مې سپین سرې ښه ده دوه لیونیان زامنان ورسره وو هغه مې چې کوم ځګي له تللو حالانکه زه چې کوم ځګي له تللم د هغو ځګی د هغه ځګي څخه لرې وو بس د خاص د کور پورې مې ورسولو د ګیټ مخته مې دوی شوه کړلو نو ډېرې دعاوې هم راته وکړلې هغه زنانې او کوم دوه زامنان چې ول هغو ډېرې دعاوې راته وکړلې بیا یې زه ځین روان شولم په لارې د موټر چې اوس ما سر باسئ د ټیرې دی ټک ټک کوي زما سر نه په خلاصېدی سیسې د دې سیمې هلته ډراپ کړلو چې مخته یې څه ولاړم ډېر په سپیډ هم روان ولم هغه موټر چې ولو دا ټیر یې تس کړي دوړې سولې بس د الله ډېر کرم ولو هغه دعاوې د دوی د راپسې ولې چې نه مخته یو موټر را روان و نه د شا دخوا یو موټر را روان ولو ټیر سې تس کړي دوړې سولې بس موټر کچي خواته دغه سولو او زه بچاو سولم نو بس دستي زما به سوچ چې د هغه رالی چې د دا خلکو دعاوې ویلې یو د مور و پلار دعاوې په انسان پسې دویم د دغه قسم د خلکو دعاوې نو د دې د دعاو له وجې خدای زه بچاو کړم بس د هغې وروسته چې هر څوک په لارې لاس راکړي زه خپله رخلم یوزګي پورې رسومه د وس مطابق نو که تاسو هم که خدای موټر درکړی دی که سکوټر درکړی دی که هر شی درکړی د سواري شی که څوک لاس درکړي هغه د خپل ځګي پورې خامخا رسوئ دا یو ډېر غټ ثواب لري چې یو مسلمان د